ولې فکري جګړه کلتوري جګړه د فکري پوهنې په نوم دغه جوړ شوي یو ورځني ښوونیز سیمینار کې د پوهنتون استادانو، دیني عالمانو او د اسارون فکري او فرهنګي ادارې غړو برخه اخیستې وه. د یاد زندان مسؤلین وایي د فکري سمون او اسلامي عقیدې په ارزښت ګډونوالو ته بېلابېل معلومات وړاندې شول او زیاته یې کړه چې زموږ ځوان نسل باید په اسلامي او افغاني روحیه سمبال شي. کم بندیان چې دي دام د معاشرې یو جز دی او د دې په فکرونو او په اذهانو کار وشي او د غربي د یهودو او نصاراو د دغه فکري او مفکورې د دې د اذهان ووزي او په آینده کې د یو ښه خلک جوړ شي د معاشرې دپاره. د سیمینار نه زموږ اساسي هدف او اساسي موخه دا وه تر څو بندیان دې ته وهڅوو چې مثلا دغه محبس چې تاسې دلته پکې وخت تېروئ دا د ځان لپاره یو فرصت وګڼئ، ځان د اصلاح لپاره او دغه ستاسې د ځان اصلاح دا د ټولنې په اصلاح کې ډېر زیات مهم رول لري. د فکري یرغل په رابطه باندې چې افغاني ټولنه ورسره کوم مخ ده د هغې په رابطه هم یو انګېزه موږ دوی له ورکړله او دا سیمینارونه ډېر اغېزمن دي. زما نظر دا دی دا لړۍ خو جریان لري، دا باید نور هم جریان پیدا کړي. په ورته وخت کې یو شمېر نور محبوسینو د دغه ډول پروګرامونو غوښتنه کوي او وایي چې په ټولنه کې په اسلامي احکامو او ارشاداتو باندې د پوهاوي کچې د لوړېدو او د ځوان نسل د سالمې روزنې په موخه دا ډول د ظرفیت لوړونې لنډمهالي روزنیز پروګرامونه په لاره واچول شي. موږ غوښتنه دا ده چې بیا راشي لکه دلته ویل چې دا چرس به نه څکوي، دا مخدره مواد او دا کوم چې غلط دودونه دي دا به نه کوي، د ټولو باندې دغه رڼا واچوله چې بیا دغه شو موږ ته به ګټه وکړي انشاءالله. نن ورځ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د خوا نه د فکري پوهنې په حساب باندې کوم سیمینار جوړ شوی و چې 20 کلن اشغال دلته په موږ باندې راغلی و، نو د دغه وخت کې زموږ د نوي ځوانان د خپل کلتور او د رواج نه برطرفه شوي وو. نو نن ورځ موږ ته په دغه هکله کې سیمینار راکړو چې تاسې په اسلامي امارت د پالیسۍ سره سم او په اسلامي شریعت قوانین سره سم خپل کړنې وکړي. د یادونې وړ ده چې د دغې غونډې نورو ګډونوالو هم د دا ډول علمي غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې دې ته ورته روزنیز سیمینارونه لا هم زیات کړي.